رحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو، نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست یم. نن زه بټي کوټ ولسوالۍ فارمسي ته راغلی یم او د مالټو باغونه چې کوم دي هغو ته راغلی یم. زه یم چې تاسو ته یم شو کړم. ډېر ټایم نه ما خلم ستاسو او راځئ بلاګ جاري کوو، موږ سره اوسئ. نو ملګرو دوستانو، څنګه چې تاسو کتلی شئ دا موږ یو باغ ته راننوتو او ټول د مالټو ډک باغ دی. ډېر ښایسته منظره ده او ډېر ښایسته ځایونه لوکیشنز پکې نور هم شته. او دلته ملګری و، هغې په وینا دلته موږ راغلو، اوس ننوځو، کیدای شي مالټې پکې وخورو انشاءالله. او ټوله علاقه ډېره ښایسته ده. دا ملګری موږ سره راغلی دی او ټول انجویمنټ کوو او موږ سره اوسئ تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ. انشاءالله کوشش به کوو چې یو پازیټیو میسج تاسو ته ورسوو. دا ویډیو در سره مخکې شیر کوئ ځکه چې دا زموږ د کلي د خاطر د وجې، ځکه دلته مخکې ډېره بدامني وه، اوس امنیت راغلی دی. نو موږ وایو چې دلته خلک راشي، ټورست راشي او دې ځای نه خوند واخلي. نو موږ سره اوسئ. دا ټول ملګري ما سره راغلي دي، بټي کوټیان دي. سراج مومن نه انوري زما نوم یې دی، خو ما نه کاپي کړی دی او انیمل سپیشلیسټ دی. جوکینګ دا زموږ ټیچر هم تیر شوی دی او یو ملګری هم دی، منصف الله منصف بټي کوټی، او هغه خو پیژنې اسیم تره زویم دی او دا زموږ ملګری دی. څه نوم دی دی؟ بلکل. او ملګرو د دې یو خاصیت دا دی، د دې مالټو ډېرې خوږې دي. نو تاسو هم کولی شئ چې راشئ او چکر ووهئ او د دې د مالټو نه خوند واخلئ. او څومره چې دا ویډیو شیر کولی شئ ښه ده، ځکه چې او خاص کر چې څومره د جلال آباد او ننګرهار خلک دي، دا خلکو ته موږ وښایو چې واقعیت افغانستان کې امن شته. افغانستان دهشتګرد نه دي، امن پسند خلک دي او امن غواړي او موږ امن پسند خلک یو. نو موږ سره اوسئ، نور به انشاءالله باغ کې در باندې مالټې خورو. تاسو دا مالټه وګورم، مالټه د غلط اسپو دا وګورئ دوستانو، دا مالټه ده او نور ذایقې دپاره تاسو دلته راشئ. موږ به تاسو ته اوس څه به د خوا دېخوا کوو. دا مالټې راشئ دلته وګورئ، وګرځئ او خوند ترې واخلئ او ولاګ جاري ساتو. راځئ مخکې ځو. احساس کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ته خو د نیمروز نه ځان راسوه یارانو دوستانو سره یو ځای په دغه شانتې ښکلي محفل ښکلي ځای کې چې د مالټو پکې ښه پرېمانه مالټې پکې پیدا کېږي او الله دې زمونږ ښکلی بټي کوټ تل همداسې سمسور او خیرازه لري. الله دې تل
آباد لري. قدرمنو دوستانو دا هغه مالټې دي چې تاسو فیسبوک کې لیدلي چې د بټي کوټ فارمسي مالټې نن عملاً موږ تاسو ته ښیو. دا هغه مالټې دي ماشاءالله سږکال یې د پخوا نه ډېر حاصل ورکړی دی. د بټي کوټ د فارمسي غازي آباد په نامه سیمه ده دغه، او دلته د ګڼو ځایونو څخه کابل نه، جلال آباد ښار نه، نږدې ولسوالیو نه، حتی ډېر لرې ځایونو نه دلته خلک د سیل دپاره راځي. ماشاءالله امنیت یې اوس فلحال 100% د ډاډ وړ دی. تاسو هم کولی شئ چې راشئ او دغه مالټې مو خورئ او له نږدې نه هغه د اوښکو راواخله هغه ښایسته خوږې مالټې دي، د بټي کوټ وطني مالټې دي، ښه خوند لري.